سلامونه ملګرو د پښتو د ډرامو یو مشهور اداکار نه مخلص چې کوم بکواس کړو کوم په پښتنو چې تنقید کړو خوشحال خان خټک ته چې کوم خبرې کړې وي نو راځو دا هغه ویډیو کلیپ هم د سره شیر کوم چې دا خبرې ولې کړې دا غي نه پس د معافي بیا ولې غوښته په هغه مخکنی ویډیو کې سویل او دا غي نه رستو بیا سویلې نو ملګرو ویډیو پر سره کمپلیټ ګورئ او ډیر ملګری چې کوم د کنسل کې نو چې کوم د روزه شروع شوی د خپل روزه چې کوم د نمبر خرابوي ځکه چې هغه هر څنګه دی نو مثال په تور څوک ته ډم وای څوک څه تاسو دا غو د شارټ کلیپس دا ویډیو دا وګورئ بیا راځو خبرې کوو نشته د پښتون اړو تاریخ نشته د پښتون د سره تاریخ نشته د خوشحال بابا تاریخ راواله ټول عمر د خلکو غلامي کړې ده ورو دا ویډیو به مکتري فول ویډیو چې کوم دا ډیر زیاته وایرل ویډیو د پرواز ټي باندې پیلل زما خل اوس په یا به ډیلیټ کړي به بهر خو ډیرو ملګرو د دې ویډیو نه پس چې کله دا خلکو کتلې د چاره ز په 100% کې یعنی 2% پښتانه یا منم یا وغیرہ او 98% چې کوم د ټول غلط دي شراب بس کې وغیرہ خوشحال خان خټک چې کوم د غلامي کړي و زه بس په خبرو کوم چې ملګرو ډیر ملګری چې کوم د تک کنزل کې لګیا دي چې یاره خوشحال خان خټک چې کوم د غلامي کړي او دا چلیدا سي کړي دا داسې د تاریخ په خلکو غتلې کوم ملګری چې سکول لګ ډیر ویلې د سلورن 15 په کتابونو کې شته د خوشحال خان خټک چې باندې چې کوم مضمون دی او یا په کومه دغه چې کہانی بوته وي په جون باندې چې کوم لیکل شوی دا هغه به د دریم سلورم په کتاب کې ملګرو ویلي چې هغه څنګه جون تیر کړي هغه څنګه سړیو هغه څنګه جنگونه کړي څنګه سخت هغه تیر کړي بهر حال دا د هر انسان ملګرو خپل او نظرین او انسان ولې را پاسي را بل ته کنسل کړي زبر دا و مو چیرې ډیر ملګری به سوچره نه مخلص کو دم دې دا چل دې ټیک شو هغه یو دم دې هغه د مردان 400 خوښ سره تعلق ساتي موږ د بل ځای سره تعلق ساتو نو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته دی خو شروع شوی روجه د اوسم لا خلک لګیا دی واغه ته چې کوم دې کنسل کوي و یا رستا داسې او دم داسې او دغه ودریګ او دا نه ودریګ او مختلف قسمه خبرې چې کوم دې کوي لګیا دي دا خو د روجې نه مخکې چې کوم د ویډیو د 3 ورځې مخکې خو چونکې اوسم دا ویډیو روانه ده اوس خو پیله روجه ده نو بیا اوسم د خلک چې کوم دې کنسل کوي او چې کله د ملګرو موافق وخت دی یعنی په تور موافق وته مونږ وایو چې را د خپل کمی خبرې چې په دې 13 ویډیو کې کړې دا غي نه پس د بل یو ویډیو په هغه چینل باندې دا ملګری سره بیا انټرویو کړی دا او سوي چې را ما داسې نه ویلي داسې تاسو دا کلیپ سم وګورئ ما نه چاته کنسل کړی دي نه مې داسې غلطه خبره کړې ده نه مې د پښتون خلاف خبره کړې ده ملګرو دغه ویډیو به مو کتلی چې را دغه پوره وایرل ویډیو د پرواز ټي وي په پیج چینل باندې پرته ده د دې شته ویډیو نه پس چې کوم دا ویډیو کړی و چې را ما خو هغه 13 ویډیو داسې نه وکړي ما په دې نیت کړی او ما په دې د خبره باندې کړی و چې را دا داسې وشي دا خبره داسې نه و نو څنګه چې تاسو پته د ملګرو چې را یو انسان ټیک شو مثال په تور موږ بته و چې را دته بډم وایو زه ټیک شو چې ډم دی او بهر حال د کنزلو د چا سره کار نشي چې مثال په تور زه وایم چې اوس که یو سړی دته په دغه خبرو باندې کنزل کوي هم نو په کار د چې دته کنزلو کې دته سپی وي هر څه چې وایي بهر حال لاول په کار نه دي چې د اصلاح خلک څنګه چې تاسو پته د اصلاح خلک ډیر زیات کم دي چې د یو سړي اصلاح وکړي چې ستا دا غلطي ده دا کار دی دا سکړه تعالی دا سينو په کار نو هر انسان بس څنګه دا خو بهر حال د ډرامو له ټیک شو دوه خاصه ګناګار دي نو چې عام روټین کې یو انسان چې غلطي وکړي خلک بس وستا مورداسي استا خورداسي اوس زه دا وایم چې د نه مخلص مور کار سکړه ده ګناي سکړه ده اخو په کور کې ځاله بیغمه چې ته بناستي د نه مخلص خور سکار کړي ده د نه مخلص خزي بداسي ګناه کړي چې تاسو هغه کوي تاسو د هغه بچي د هغه پلار نو دا خپل ګناه ول چې کوم دی الټه سي زیاتول دي ثواب پدې کې نشته الټه خپل ګناه زیاتول دي چې یا ته اصلاح نه کوي انسان په دې خبرو کې چې تاسو دا کله په پازیټیو سوچ باندې واخلئ ملګرو دا یو متل یا دا یو خبره ډیره زیاته مشهور ده چې کله یو انسان بل ته لګوي چې خلک چې د ډوړې اسد کې یاره اوخره ډکشه نو دا دوه قسمه خبرې راځي یاره اوخره هم دغه ټیک ته او دا ډکشه یو داسې لپس دی چې په دې یو انسان ته لګ دوه ځان درسي چې دا ادمه تاسو بهرحال دا رواج خوشته پس زونه کې شتم چې راشه ډکشه کنه نو دا خبره داسې دي چې ته دې ته په کم دغه باندې ګوري لکه دا مثال دا خلکو په دغه باندې واسطه چې ډکشه یعنی دا خبره په دوه تقسیم کې دي مثال به موږ د ډوډۍ وخلو چې اوخره او ډکشنو د خلکو د دې مخلص باید دغه ویډیو په دغه انګل واغسه چې ډکشه نو بهرحال داسې هیڅ قسمه دغه به نشته بهرحال د خوشحال خان تاریخ تاسو ګورئ نه غم ټیک ته چې د سویری دی دغه تاریخ نشي سړی په خپل خبر شي نو کده شل پیری و چې هغه غلامي کړي دا هغه غلامي نه کړي بالکل به نه کړي بهرحال بل خبره چې کوم دی راځي د پښتنو ژړه 98% پښتانه چې کوم دی شراب سکینو بل دا خبره خو غلطه ده چې 98% لکه زبده و مدلاس 15 ګوتی دي دا ګوتی خو یو شان دي
ټیک شو اوس یو کلی دی یا یو کلی به واخلو چې یاره په هغې کې ښه خلک هم شته بد خلک هم شته په یو کور کې ښه خلک هم شته بد هم شته نه ټول ښه کیدی شي نه ټول بد کیدی شي نو شرابیان هم شته په دغه کې په دې خلکو کې زیناکار هم پکې شته دغه نه د ماشومانو سره دا زیاتیات کېږي نور داسې قسمه دغه چې کېږي نو دا څوک کوي خو دا په دې پاکستان کې کېږي نو دا غلط خلک دی چرس خرڅول دا نور داسې څومره چې دا غلط کارونه دي هغه دنیا خلک کوي نه خو بهرحال ټول خلک یې خو نه کوي که نه او نه دا چې یاره ټول خلک یې نه کوي نو چې په دغه حساب باندې شرابیان دي زیناکار دي نو په دغه حساب ورسره بیا الحمدلله زموږ چې کوم دي عالمان دي مفتیان دي قاریان دي حافظان دي پکې نو په هر دغه باندې چې کوم دي دا مزاج را جوړوي نو بهرحال د ملګرو د ویډیو مقصد دا دی چې د هر څه ویلي د بهرحال په کار والا دا چې یاره معافي غواړي دا خبرې چې په خلکو بدلې کېدلې دي خو د ویډیو مین مقصد زموږ دا دی چې یاره ملګرو کنسل چېرته هم مه کوئ د کنسلو نه څه جوړېږي خو بلکې ځان له صرف ګناه زیاتول دي او دا د روژه نن الحمدلله اولنۍ روژې کوم دی په خیر سره تېره شوه او بهرحال بله خبره ده چې یاره په روژه کې چې کوم دی دماغ یو بل ته مه خرابوئ او د کنزلو نه په کوم دی پرهیز وکړئ ذکر تلاوت چېرته د کنزلو په دې ځای باندې وکړئ نو ډېره ښه ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ ویډیو مخکې شیر کړئ او د خپل رای په زړه چې څه وي هغه زموږ سره تاسو په کمنټس کې شریکولی شئ